قدرمند دوستانو دا تاسو وینئ دا زما په لاس کې د بیزې یا د یوې ګډې پچه ده د کمې بیزې او د کمې ګډې د هغې بیزې او د هغې ګډې کم چې پرون د عرفې په ورځ باندې دلته ژوندي ګرځېدل د دې شاته بوټونه به یې پاڼې خوړلې نن هغه نشته څه شول هغه حلال کړای شوي دي د هغې وینې په دې لښتو کې بهېدلی شوي هغه نن یا د چا په فریزرو کې پرته ده او یا د چا په ګېډو کې پرته ده نو زه یم هغې ته دې انصاف ورکړی شي انصاف سا چې د خدای دپاره مړه د دې فریزرونه یې درکوي خرابه وشي چېرته ورکوي غریبانانو له یې ورکوي د غریبانانو به په کار راشي او باقي تاسو ته د دوی اختر ډېر ډېر مبارک الله دې ستاسو دا قربانیانې په خپل دربار عالیشان کې قبول او منظور آمین ثم آمین جزاک الله